دوستانو یو ډیر افسوسناکه واقعه په پېښور کې چې پرون مخې ته راغلې ده. په 50 روپۍ باندې د افتخار په نوم یو کس را پاسېدلی دی او د رکشې ډرایور یې وژلی قتل کړی دی. خبر هم تاسو سره شریکوم، ویډیو هم تاسو سره شریکوم. خبر داسې دی چې دغه ملزم چې کوم دی یعنی مجرم د رامداس نه واخله تر د قصهخانې بازار پورې رکشې والا سره په 1.5 روپۍ باندې خبره کړې، خو چې کله د قصهخانې ته رارسېدلی دی نو هلته بیا دغه ډرایور ته 100 روپۍ ورکړي چې په دغه باندې د دوی دواړو په خپل منځ کې شور شوی دی او بیا دوی په یو بل باندې غزارونه هم کړي دي، ځکه چې د ورته 100 روپو نه زیاتې نه ورکولې او هغه ورته ویل چې تا ماته په 1.5 روپۍ خبره کړې وه، اوس راته 100 روپۍ هم مه راکوه. په دې باندې چې کله د دوی جنګ وشو او یو بل باندې وار ګزار وکړو نو دغه افتخار په دې دوران کې تومانچه راوویسته او د رکشې ډرایور یې په ډېر بېدردۍ سره ووژلو، په موقع باندې مړ شو. نو اوس دا مهال دغه افتخار ملزم پولیسو سره دی او موږ د توقع ساتو، دا غوښتنه لرو چې ده ته سخته سزا ورکړل شي، ځکه چې دغه غریب کوم ډرایور چې دا به د کور واحد کفیل و، یعنې د خپل کور کفالت به یې کولو، خو دې ظالمانو ورسره داسې کار وکړو صرف د خپلې بدماشۍ او د خپل ځان د روب ساتلو دپاره د یو غریب کور وران کړو.